أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة وم نمبر آیت. مخکې آیت کریمه کې الله جل جلاله نه مونږ سوال وکړو چې یا الله مونږ ته صراط مستقیم وښایه. اوس الله جل جلاله فرمایي چې راشي وګورئ صراط مستقیم څه ته وایي. نو دا صراط الذین دا دغه الصراط المستقیم نه عطف بیان دی، دا دغه تفصیل دی، هغه اجمال. نو الله فرمایي صراط لارا الذین دا هغه کسانو انعمت چې تا انعام کړی دی یا الله علیهم پاغي باندې، یا الله د داسې خلکو لاره راته وښیه چې تا په انعام کړی دی. اوس دا څوک دي محترمو؟ نو قرآن کریم خپله د دې تفسیر کوي، او دا قرآن کریم کې بهترین تفسیر هغه چې د یو آیت تفسیر خپله بل آیت وکړي، او دې ته د علماو په اصطلاح کې تفسیر القرآن بالقرآن وي، د قرآن کریم تفسیر په قرآن کریم سره. نو تاسو وګورئ بیا سورة النساء یو کم اویا نمبر آیت 69 یو کم اویا، هغې کې الله جل جلاله فرمایلی دی چې دا انعمت علیهم من منعم علیهم څوک دي؟ الله فرمایي ومن یطع الله والرسول، ومن چام چې یطع تابعداري وکړه الله د الله جل جلاله، والرسول او داغه د رسول، نو فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، فاولئک نو دغه خلق مع الذین ملګری بی د هغه خلکو انعم الله چې انعامات کړي دي الله جل جلاله علیهم پاغي باندې. یعنی څوک چې د الله او رسول تابعدار شو بس دا منعم علیهم دي. د الله تابعداري محترمو دی وخت کې څه شی دی؟ د الله د کتاب تابعدار شو، یعنی د قرآن کریم، او د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري دغه د صحیح احادیث تابعدار شو. نو دا انسان د منعم علیهم کې داخل دی، څوک چې د الله او رسول تابعداري. اوس الله جل جلاله د دې منعم علیهم خپل بیان کوي، دا من بیانیه دی. الله فرمایي من النبیین چې دا انبیاء کرام دي، اول منعم علیهم خلق. څوک دي انبیاء کرام؟ دا اولنی خلق دي چې په دې باندې د الله انعام دی. دویم فرمایي والصدیقین، هغه رښتونی خلق چې اول نمبر کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی، او دین بعد بیا نور صحابه کرام، دا ټول صدیقین دي. صحابه کرام هغوی ټولو د نبی علیه السلام تصدیق کړي. دریم فرمایي والشهداء، او شهیدان دي چې هغه هم صحابه کرام دي. اول نمبر شهید تاسو وګورئ عمر رضی الله تعالی عنه شهید، عثمان او علی رضی الله تعالی عنهم شهیدان، او نور صحابه کرام. نو دا شهدام څوک شو؟ صحابه. والصالحین، او نور نیکان خلق چې دا هم صحابه کرام دي. صالحین څوک دي؟ خامخا صحابه دي، د هغې په شانتې صالحین په دنیا کې بل څوک کیدی شي. نو تاسو وګورئ محترمو، دلته د منعم علیهم تفسیر الله په څه سره وکړو؟ په انبیاو سره او په صحابه کرامو سره، ځکه صدیقین، شهدا، صالحین درې وړه صحابه دي او انبیاء کرام. نو د نبیانو او د صحابه لار او دغه جماعت دا منعم علیهم دي. نو الله جل جلاله فرمایي چې دا څنګه ملګری دي؟ الله فرمایي وحسن اولئک رفیقا، وحسن او خیسته دي اولئک دغه خلق رفیقا د دوستانی په اعتبار سره، بهترین دوستان د انسان دغه خلق کېدلی شي، او داسې نه ملاویږي. الله فرمایي ذلک الفضل من الله،
دا د الله جل جلاله فضل دی چې د دې صحابه کرامو تابعداري انسان ته نصیب شي. او وکفا بالله علیما، الله جل جلاله کافی دی د علم په لحاظ سره، یعنی الله جل جلاله عالم دی چې څوک په دې ډله کې داخلي. نو الله نه سوال کوو چې مونږ هم الله جل جلاله په دې ډله کې شامل کړي چې هغه د الله جل جلاله تابعداري او دغه د نبی صلی الله علیه وسلم د صحیح احادیث تابعداري ده. نو ګوره د دې آیت تاسو 15 سپاره کې دا وګورئ، سورۃ النساء 69 نمبر آیت. په دې کې الله جل جلاله د منعم علیهم تفسیر وکړو. اوس دلته بعض خلق غلطه معنا کوي، هغه وی چې صراط الذین انعمت علیهم، انعمت علیهم څوک دي؟ وی دا امامان دي. نو لہذا وی د دینه د امامانو تقلید ثابت شو چې امامانو پسې بزو ځکه په دې باندې د الله انعام دی. نو ګورئ محترمو، قرآن کریم خو د تقلید د رد دپاره الله را لیږلی دی. بل دا چې تاسو دلته انعمت علیهم نه امامان اخلي، د امامانو نه بره ولې نزو صحابه کرام چې هغه د امامانو نه بره دي، او قرآن کریم هم تفسیر وکړو چې انعمت علیهم دا صحابه دي. بل تقلید محترمو دا خو بی دلیل خبره منلو ته وي، قبول قول الغیر من غیر حجت. دا ټولو کتابونو لکه مسلم الثبوت او نور چې څومره د اصولو کتابونه دي ټول دا وایي چې تقلید بی دلیل خبره منلو ته وي. امام ابن القیم رحمه الله القصیدة النونیه کې ډېر ښکلی وضاحت کړی دی چې مقلد انسان او ړوند وي دا یو شی دی. قصیده نونیه کې امام ابن قیم رحمه الله فرمایي وی اذا اجمع العلماء ان مقلدا، اذ اجمع العلماء ان مقلدا للناس والاعمى هما اخواني. وی د علماء په دې اجماع ده چې مقلد او ړوند دا دواړه رونه دي، یو شی دي. وګوره مقلد هغه کس ته وایي چې بې دلیله روان، او قرآن خو مونږ ته دا وایي چې تاسو د دلیل نه بغیر به مزل نه کوئ. نو څنګه دلته انعمت علیهم نه مراد تقلید شي؟ امام ابن القیم رحمه الله فرمایي وی العلم معرفة الهدى بدلیله ما ذاك والتقلید مستویان. علم خو دې ته وایي چې انسان هدایت وپېژني دلیل سره، او دا دواړه هیڅ کله برابر نه دي. دلیل او غیر دلیل دا دواړه هیڅ کله برابر نه دي. تقلید او دلیل دا د یو بل اپوزیټ دي، ضد دي، دا نه جمع کیږي. او بیا فرمایي چې علم څه ته وایي؟ وی العلم معرفة الهدى بدلیله، علم د الله جل جلاله هدایت په دلیل سره پیژندل دي. العلم معرفة الهدى بدلیله ما ذاك والتقلید مستویان. او علم وی څه ته وایي؟ وی العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم اولو العرفان. علم قال الله قال الرسول توي او هغه ستوي چې صحابه کرامو فرمایلی وي چې هغه اولو العرفان د علم خاوندان دي. وګوره قرآن او احادیث هم په دې باب کې واضح دي چې دلته منعم علیهم نه مراد د صحابه کرام دي. نو مطلب دا چې د صحابه په لار پسې تلل دا اصل کې صراط مستقیم تابعداري ده. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.